کندوز کې دوه ګرمې سیالۍ په دوه لوبو کې حیرانوونکې پایلې. د نړیوال جام وړاندې لوی خبر د افغانانو دښمن ګلن ماکسویل یو ورځنیو لوبو تقاعد وکړ. او ممبئی لوبډلې د لوی هدف تعقیب کې لکنو ته ماته ورکړه. د هیواد شل ورځې جام سیالیو په ترڅ کې د کندوز په لوبغالي کې دوه په زړه پورې لوبې ترسره شوې چې تر روسي شیبو پورې سخته سیالي ولیدل شوه. په پنځمه لوبه کې د امو او بوس لوبډلې سره مخامخ شوې چې بوس یوازې 114 منډې جوړې کړې او امو لوبډلې دغه هدف په 14.5 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوزدو سره پوره کړ او د 4 وکټو په توپیر سره بریالی شو چې سید شیرزاد د 3 لوبغاړو په سوزولو سره د لوبې غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. بل لور ته په شپږمه لوبه کې بندي امیر 120 منډې وکړې خو میسنک په خورا ډراماتیک ډول دغه هدف د 9 لوبغاړو په سوزدو یوازې د دوو توپونو په پاتې کېدو سره پوره کړ. اجاز احمدزی د 3 چټکو منډو په کولو سره د بریا اتلو پیژندل شو. نن هم د دې سیالیو په دوام امو د بندي امیر او سپینغر د میسنک پر وړاندې سیالي کوي. د استرالیا نامتو او چټک توپوهونکي ګلن ماکسویل په داسې حساسو شیبو کې له ورځنیو نړیوالو لوبو څخه تقاعد اعلان کړی چې راتلونکی کال د همدې بڼې نړیوال جام ترسره کیږي او دا پریکړه د کرکټ مینوالو لپاره یو ستر او ناڅاپي خبر بلل کیږي. ماکسویل چې د 2025م کال د اتلانو جام وروسته دغه ګام اخیستی په خپله لوبیزه دوره کې د استرالیا لپاره سلګونه اغیزمنې لوبې ترسره کړي دي او د چټکې لوبې له امله یې ځانګړی شهرت درلوده. هغه د منځني ترتیب یو له خطرناکو توپوهونکو څخه ګڼل کېده چې کولی شول په لږو توپونو کې د لوبې بڼه بدله کړي. سره له دې تقاعد ماکسویل لا هم د شل ورځو لوبو لپاره چمتو دی او غواړي تر 19 کلنۍ پورې نړیوال کرکټ ته دوام ورکړي. اوس مهال نوموړی په کورني ډومېسټک کرکټ کې په ورځنیو شل ورځو لوبو کې د برخه اخیستو لپاره چمتو دی. د هند د شل ورځو آی پی ایل سیالیو په 28مه لوبه کې ممبئی او لکنو ترمنځ داسې مقابله ترسره شوه چې مینوال تر روسي شیبو پورې په تمه وو. لومړی لکنو لوبډلې په ټاکلو شل اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوزدو سره 228 سترې منډې جوړې کړې چې نیکولاس پوران د 3 چټکو منډو او میچل مارش د 4 منډو په کولو سره مهم رول ولوباوه. خو ممبئی بیا په ځواب کې یو تاریخي برید وکړ چې ریان ریکلټن یوازې په 22 توپونو 3 چټکې منډې وکړې او روهیت شرما هم د 4 منډو په جوړولو سره لوبه بدله کړه چې ممبئی لوبډلې هدف یوازې په 13.4 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوزدو سره پوره کړ او د شپږ وکټو په توپیر سره بریا ترلاسه کړه. ریکلټن د توپوهنې او غوره کچونو له امله د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دا لوبه د روانو سیالیو له تر ټولو چټکو او هیجاني بریاوو څخه